ولسمشر غني نن ورځ د کابینې لومړۍ ګمارنه ترسره کړله. د چې ولسمشر غني څوک ګمارلی دی په کوم وزارت کې په همدغه ویډیو کې راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د نوې کابینې لومړنۍ ګمارنه وشوه. عبدالهادي ارغندیوال د مالی وزارت سرپرست وټاکل شو. ولسمشر غني د بیا ځل ولسمشر کېدو له لوړې راوروسته د وزارت په کچه لومړۍ لویه ګمارنه وکړه او عبدالهادي ارغندیوال یې د مالی وزارت سرپرست وزیر وټاکه. د ولسمشر سلاکار وحید عمر په دې اړه یو ټویټ کې ویلي چې د ارغندیوال به له دې وروسته د ولسمشر په فرمان د مالی وزارت نوماند وزیر او سرپرست په توګه دنده مخته وړي. ښاغلي عمر ویلي د کابینې د نوي غړو د ګمارنې لړۍ به روانه وي او د کابینې له بشپړېدو وروسته به ټول په یو ځای د ملي شورا ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره وروپېژندل شي. ارغندیوال چې د حزب اسلامي د جلا شوي شاخي مشر او د مذاکراتي پلاوي غړی هم دی، په دولت کې د ولسمشر غني د نوي کابینې لومړنۍ ګمارنه ده. تېره شپه ولسمشر غني ازبک ټبره شاکر کارګر د خپل دفتر رئیس وګماره او څو ورځې وړاندې ابراهیم القوزی د منازعاتو د حل چارو کې لوی سلاکار ټاکلی و. د ولسمشرۍ ماڼۍ ستر سلاکار وحید عمر تر دې یوه ورځ وړاندې ویل د کورونا له کبله روان بحران د نوي کابینې جوړولو چارې پخې کړي دي، خو حکومت وایي په کابینه کارونه نهایی شوي دي. ښاغلي عمر پرون سې شنبه په کابل کې وي خبري غونډې ته ویل د ملي روغې جوړې شورا د جوړښت چارې هم په وروستۍ پړاو کې دي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.